سلامونه دوستانو، ستاسو لپاره مې مهم اصطلاحات، لغاتونه او جملې به وړي دي په الماني ژبه باندې. هیله کوم ویډیو مکمل وګورئ او له دې مهم اصطلاحات او لغاتونو څخه ځان مستفید کړئ، استفاده وکړئ. ما ته اول لغت ده انظور، یعنی عکس، تصویر ته وایو das Bild او بل مونږ وایو مناسب. مونږ اکثره چېرته لاړ سو کالي اخلو، جاکټ اخلو، بوټان اخلو، مونږ وایو چې دا ما کې فټ دي، یعنی مناسب دي، صحیح دي. دغه لغت په الماني ژبه کې وایو passen. او بل مونږ تاسو دوستانو اکثره ټیکټونه اخلو، ټیکټ ته وایي په الماني ژبه باندې فاکاته. نو او بل مونږ وایو په رستورانت کې یعنی په هوټل کې تاسو ځئ، په رستورانتونو ته دې وایي چېرته یې په رستورانت کې. همدغه جمله په الماني ژبه داسې وایي ام رستورانت. دوستانو تاسو آب هم تلفظ کوئ سئ، ایغ هم تلفظ کوئ سئ. او بل تاسو څوک وایي چېرته یې، تاسو وایي په بانوف کې یم، د اورګاډي په تمځای کې یم. بیا دغه په الماني ژبه داسې وایو auf den Bahnhof، په بانوف کې یم. او چې کله تاسو چاته وایئ خامخام ولرئ، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي einen schönen Abend noch. خامخام ولرئ. تاسو هم کولی شئ دلته کمنټونه وکړئ.